أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سورة الانعام د دې بل نوم نقل شوی نشته ده. رب د دې سورۃ مخکې سره ده مخکې د شو بشر کې اعتقادي عملی دې سورۃ کې د دې لپاره دلیلونه ذکر کړي، نو عقلی نقلی وحی ادله ذکر کړي په توحید باندې، نو ګویا کې آل تدعو ذکر شولا دای دلائل ذکر کئی. دوی مخی ثابت شو توحید په تفصیل دی صورت کې داغی دا پارا تعلیم و دعوت ذکر کیا، چردی توحید مسئلی دا پارا تعلیم هم پکار دے و دعوت هم پکار دے، او پا دی دعوت دا توحید کی پتابانی رازی عقبات کنڈونا. در مخ کی صورت کی اول کیوی علی وما احل به لغیر اللہ اجمالی، دی صورت کی تفصیلی رد دے پنظر دے غیر اللہ باندے. تلورم مخ کی دلیل نقلی ذکر شد عیسیٰ علیہ السلام نا، دلتا نقلی دلیل ذکر کئی دے ابراہیم علیہ السلام نا دولنستو انبیاءنا توحید دے اثبات دا پارا. دعوت صورت اثبات دا توحید دے پاتا طریقو سر او شپگ عقبات او کندون ذکر کئی، شپگ عقبات پا باب دا دعوت کی پدائی بانے رازی. منام یو خو خلق پتا باندې تعنون لګیا چیرې ته خصمن په شان جاهل سړی وي، کله د مولا جوړ شو دوی معقبو کندو بدای چې تا ته وای شرط جاهل سړی نو څری نه دي زسره د توحید او د مشرکان رد دي ځدل. درې معقبه چې خلق به باندې د دروغ فتوی ولګی شراد روشن دي. څلورم مولای مدرسه شرا فاسید مناظره مجادله لپاره. پنځم عمرا او مشران د کلی علاقه وستا مخالفت کې ودرې چلونه ودته ته جوړ کړي چیرې ودی شړی. شپږم عقبه چې دشمنان به بالکل براعت بدنو کې دا عقبات په باب د توحید کې او په باب د دعوت کې په انسان باندې راځي. پیدا صورت هغه وخت نازل شوی چې مشرکان ډیر سخت مخالفت کې اخته. د صورت فضائل کې دا ثابت ده. عمر رضی الله عنه ویلي چې دا صورت چې من نجائب القرآن، نجائب معنا چې ډیر کړه صورت ده د سورتونو د قرآن. بیهقی دانس رضی الله عنه نقل کړي چې دا صورت کله نازلې ده د سره غټه ډله د ملائکه راغلي و چې اسمان او اسمکه منځ ټول بند کړي او تسبیح او تقدیس د الله به ویل. د ابن عباس نقل چې دا صورت ټول په یو ځل باندې نازل شوی دی او یې سره ملائکه سره راغلي وي او عنده مفاتيح الغیب، غیب د آیت چې جدا نازل شوی دا هغه سره ټول سره ملائکه راغلي وي. په دې صورت کې طریقه ټول د مناظرې چلی کې د مناظرې بحث دی، ځکه سوال او جواب به کې ډیر راځي. خلاصه د صورت دا صورت تقسیم دی 253 ایسا یو سره 13 نمبر آیت پورې دا. اول ایسا کی اشپک اواب دی، اول باب 12 نمبر آیت پورے دے. دی کی دعوت توحید دا بلبز دا الحمدللہ. دا دی تعوید پر ادری عقلی ادلہ ذکر کئی، بے سجر دے پدری خبرو اعراض تکذیب استہزاء. بے تخویب دنیوی ذکر کئی پدری طریقوں او دری حالات ذکر کئی دا منکرینو، بے جوابو ندی دا دری سوالاتو بے تسلی دا پدری طریقوں. دی صورت کی ارشد دری کردی ذکر کئی. بسم الله الرحمن الرحیم الحمدللہ. دا دعوت توحید دا ټول کما صفاتونه خاصه لري. دلیل ذکر کړي الذي الله غزاد خلق السماوات پیدا کړی دي اسمانونه او الارض او اسمکه وجعل الظلمات او جوړ کړی دي الظلمات معنا د شپې تیری او نور او ورځ رڼا. الله تیری ګرځولې تیری جوړی کړی دي او رڼاګانې شپه تیری ورځ رڼا. ثم لپاره د استبعاد لپاره راځي. ثم الذين بیا کسان چې کو پرې کړي دي معنا ډېر لري خبر ادا کسان چې کو پرې کړي دي بربهم یعدلون د خپل رب سره نور خلق برابر یا. هو الذي خلقكم من طين، دیتا دلیل انفسی وای. دې کې درې امور ذکر کړي. هو الذي الله غزاد خلقكم پیدا کړی وای تاسو بنا شروع د پیدایش کله تاسو من طين د خټینا ثم قضا اجلا بے مقرر کړی دا نیټه د مرګ او اجل مسمى بل نیټه مقرر د ټوله پناه د پاره عنده د الله سره اجل مسمى من بل نیټه مقرر د ټوله پناه د پاره دا عنده منا خاص د هغه سره د الله سره. ثم انتم تمترون به تاسو خلکو شک کوي جګړه کوي په دې حق کې
وهو الذي في السماوات وفي الارض. دا دریم دلیل ذکر کړي وهو الذي خاص الله غزاد في السماوات چې پسمانو کې دی او په الارض پسمګه کې. بعض خلک د دې استدلال کوي چې الله په ارض کې دی، ارض د الله لپاره مکان ثابت دی، او به وایي چې الله لا مکان دی. دا سره کوم خلک دي؟ ابن کثیر او ابن جریر هغه دې جواب کړي دي، خو هغه کې تحقیقي او اصل جواب دا دی چې دې مثال د څه لکه یو سړی وایي پلانې عبد الله دی، نو مثال معنا په افغانستان کې عبد الله دی او پاکستان کې عبد الله دی. څه مطلب؟ دې سړي د خلک په افغانستان کې عبد الله او په پاکستان کې عبد الله وایي. دا یو مثال دی. د قرنګي الله الہ دی، پس مګر کې مت الله ویل کېږي او پاس باندې کې مت الله ویل کېږي. مقصد دا دی چې ګور د الله د نوم د الله نوم بنه بدلوي. الله چې په اسمانونو کې الله دی، پس مګر کې الله دی. په معنا دا چې الله متصرف دی په اسمانونو اوس پکې کې. یعلم سرکم پویږي په پټو خبرو تاسو او جهرکم او په ښکار خبرو تاسو او یعلم ما تکسبون او عالم دی په کارونو چې تاسو یې کوي. او زواجر ذکر کوي وما تاتيهم من آیه منا نرازی دوی تاسو نخي آیات او سنخ من آیات ربهم دایتون درب دوینا الا كانوا عنها موردین مگر دی داغی نه یاراس کای مخړیا. فقد كذبوا بالحق یقینا دی دروغجن غړل حق لر عالم ما جاء مرکل چراغله دوی تاسو بیاتهم زرد را بشیطان باو ما كانوا به یستهزئون خبرون داغه ار هغه سوچ داغه پس یستهزئون من استهزاء کولم. علم يروا كم اهلكنا من قبلهم. دی آیت کی تخویب دنیوی ذکر کئی، دی کی مقصد تسلی دا د بیان کون کی، او دی کی دری انعامات ذکر کیا د مخکنو، او دری حالات ذکر کئی دا غوی. علم يروا دی نگوری کم اهلکنا سونا من حلاکلی من قبل مخیدنا من قرن منا پیڑیا. قرن ویلے کی گی ڈل د یو زمانی چاغی امزولی مکناهم منا زین ورکړیو من هغه ته په لار دې پزماګه کې مالم نمکن لكما هغه چې تاسو لمن ندي درکلی. وارسلنا السماء او منګه را لګلیو په دوی باندې السماء منا بارانونه په دوی باندې د باران مدرار منا پر لپسې وجعلنا الانهار او منګر زولیو نهرونه تجری چروان بو من تحتهم لاندې د دوینا یا لاندې د بنگلو د دوینا لاندې د تصرف د دوینا. فاهلكناهم پس من خلاق لدوی وانشأنا من بعدهم ومن پیدا کړ دوینا د دوی نرستا قرن اخرین پیړی نور پیړی الله موږ پیدا کړ. ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم. ارکل چې تورتا د عذابونو ذکر کې نو دوی را پاسي کې پتا به اعتراضونه شروع کی. اول اعتراض د باندې دا کوي چې ګورا تاسو ګور په یاد موږ ته خبرې کې وړي وړي صحیفې د لاس کې دي، موږ ته یو غټ کتاب راوړا چې سم په کاغذونو کې بندي غټ کتاب را تراوړا. ولو نزلنا عليك من نازل کو پتا باندې یو کتاب او په قرطاس منا چرار غختلې شوی په کاغذونو کې فلمسو نو لګې دی لاغي سره لاسونه به ايدي منا لاسونه د دویا دی لمس کې پلاسونو باندې. لقال الذين خامخا وبا کسان چې کو پرې کله ان هذا الا سحر مبين نه دا مگر جادو د اختیار. وقالوا لولا انزل دا د دې اعتراض ذکر کوي دی وی لولا انزل ولنرا کوزیږي علیه په دې نبی باندې ملکون منا ملکا ملائکه سره ول راځي د سره انتظار کې ملګری شي دعوت کې. ولو انزلنا الله کوم راولي کو ملکن ملکا ملائکه راولي کو لقضي الامر خامخا فیصله به وشي د کار منا د دې د کار د هلاکت. ثم لا ينظرون به ودی ته مهلت ورنکلی شي. ولو جعلناه ملکا دا د دې د سوال جواب دی. ټول سوالات د دې په تعصب باندې بنا دي. دوی وایي چې ته رسولي نو تاسو سره ملک ولې نرالیږي. الله جواب کوي ولو جعلناه ملکا کچیر د منګر سوال وي دا رسول ملکن یو ملکا لجعلناه رجلا خامخا مگر سوال وي ته ملک لرا رجلن سړی معنا سړی به وللبسنا عليهم خامخا شک براولو په دوی باندې مایل بسون هغه چې دوی اوس کم شک کیا. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم
دا تسلی د نبی سلام ته د هغې ملګرو ته په تحقیق سره ټوکې شوې وې پر رسولانو پسې من قبل کا مخکستانه فحاق بالذین راګیر کړه کسانو سخرو چې ټوکې کړې وې منهم د دې انبیاء پورې ما کان منهم د دوی نه ما کانوا منع عذاب د هغې به یستهزئون چې دوی باغې چې دوی به ور پورې ټوکې کولې نو الله یې سره راګیر کړه د ټوکو په وجه باندې قل سیرو دا جواب د سوال دی الله وايي ما هلاک کړه نو سوال دی وګي چې کوم ځکه هلاک لیدل تاریخ راته وخه وي زیرا ته وخه وي جواب قل تو ورته وي پیغمبر اسیرو ګرځي پزماګه کې ثم انظروا به وګورئ کیف کان عاقبت المکذبین څنګه شان انجام د تکذیب کوونکو قل لمن ما فی السماوات والارض قل لله دغه پوری یو مرحله د دعوت ختم شو دا اول بابو دی انو ستویم باب دی ودیش نمبر آیت پورې دی کې څلور عقلی دلیل نور پیش کیا ورسره څلور طریقې تعلیم ذکر کوي چې پای کې وا ثبات علی التوحید مقصدی به دې طرف نه سوالات دي او څلور زواجر و پکې او څلور تسلی وي او څلور سره به تخویب اخروی اخر کې به تزید په دنیا او جواب د سوال وي قل لمن ما فی السماوات تی ته ویل کېږي دلیل اعترافی سکوتی اعتراض کوي خو په خلی نه کوي بلکې چپ پاتې کیږي سکوت پکې کوي نو دې کې سکوت محل درزا شو قل تورته پیغمبر عالم ما فی السماوات چا په اختیار کې آسه دي چې پس مانو کې دی ولرد او پس مګه کې دی غلی شو قل تورته پیغمبر علی الله د الله په اختیار کې دی اوس ترغیب دی او تخویف او زجر دی دا په یو ځای الله ورکه کتب علی نفسه الرحمه لازم کړي الله په خپل ځان باندې رحمت لپاره د ایمان والا دا حق تفضلی دی وجوب تفضلی لا يجمعنكم من خامخ راجو بکی تاسو تخویب دی الى یوم القیامت ورځ د قیامت تعالی ریب به شک بګی نشته دی زجر دی الذين اغسان خسروا انفسهم تاوان کې تاریخ خپل ځانونه فهم لا یمنون پر ځای ایمان نه راوړي وله ما سکن فی الليل تابل دلیل دی د مخ نه پته راخی باندې مخ کې اسمانونو اوس بګی ذکر کړم مکانیات و سمانیات ذکر کړ خاص د الله په اختیار کې هغه دې سکنه په لیل چارام کې د شپې و نهار او د ورځې وهو السميع العليم او د الله کې دې او پیدون کې ذات دی قل اغیر الله هر کله چې د شی الزامي دلیلونه ذکر شو نو دا ډیر زدين خلق دي نو د یو پتا باندې سوالات شروع کی ځکه اوس طرق التعلیم ذکر کړي په لفظ د قل سره جواب د سوال دی اول سوال په پتا باندې داو کې چې زمنګ معبودانو تام مددګاران وي وکنه مددګار دي او د دې بندگی کوا روغه بو کو جوړه بو قل تورته پیغمبر غیر الله غیر الله نه اتخذ ولیا معنا زونی سمبل مددگار او فاطر السماوات الله پیدا کون کې د اسمانونو دی والارض او د زمکه دی او هو یطعم او اغه الله خوراک ور کوي ولا یطعم ولا یطعم او غره خوراک نشي ور کېدل قل تورته پیغمبر انی امرتو دا دویم سوال دی دی بوئی چرا ستا دا خبر منل خود ضروری کار نه دی اسی مستحب مباح کار بوئی کنه جواب ورته یقین ما تامر شوی دی نه کنا چې شما ولا من اسلم اول دا چانه توحید منی ولا تکونن اویل شوی دی چې نشي من المشرکین مشرکین نام قل انی اخاف سوال پیدا شو چې کې دې شي دا امر به د اباحت لپاره جواب ورته وي یقینا زیره کما ان عصیت ربی کنا پروانی حکم در رب سما عذاب یوم منا دا عذاب د ورځې عظیم دلوینا دلوی ورځې د عذاب نه یریګما مې یصرف عنهم منا اغسوک چې واړه ولې شد دنا یوم الدین په دغه ورځ باندې عذاب فقد رحمه یقینا رحمک الله په دغه کس وذالک الفوز العظیم او دا کامیابی د ډیر لویام وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ مخی ویلې چانا چواړه ولې شو عذاب نو عذاب به څنګه اوړي الله نو الله ذکر کوي بل څوک نشي اړولې سوا د الله نه خودي ته به دلیلونه وای دا به بل دلیل عقلی د رد شرک په تصرف متعلق د نفع او د ضرر سره وَيَمْسَسْكَ اللَّهُ كَثِيرًا تورسه الله تعالی بضر تکلیف فلا کاشف له نشر درکون کې داغي الله هو مگر یو الله دې وَيَمْسَسْكَ كَثِيرًا تورسه تعالی بخير المنات خیرام تقدیر دې کنه نو تقدیر کې الله تعالی فراسو خیر لیکره او دا درسه نو ته عبارت ده
فهو قادر دا الله قادر دی په دې باندې دا غي پر کول الله قادر دی نو فهو دا الله چې علی کل شیء قدیر پر شی باندې د قدرت والا دی وهو القاهر فوق عباده دا بل طریقه تعلیم ذکر کړي نو قل لفظ دای به ذکر کړي د سلام وهو القاهر فوق عباده تام دلیل عقلی ذکر کړي او رستوی ذکر کړي طرق د تعلیم خاص الله چې القاهر او زور اور دی غالب دی فوق عباده پر دی د بندگانو خپلنا او هو الحکیم الخبیر والله حکمت والا دی خبردار ذات دی قل ای شیء اکبر الشهاده دا بل طریقه د تعلیم ذکر کړي قل لفظ بیرانو دا زدين خلق دي کنه دای د شکل بیان وکي نو دای ستامه سلبا نمنی نو دوی وي تم ته سګوا پیش کا موږ د شهادت پیش کا قل تو ورته پیغمبر ایو شین کم یو شی اکبر شهاده ډیر لوی دی په شهادت ورکولو کې قل تو ورته پیغمبر الله لوی دی ایو شین دلته د ایو شین په جواب کې الله ویل شوی دی نو پته لګي چې الله ته شی ویل کېږي هله کې دې ته منطقي استدلال وای د الله په اسماء او صفاتو کې موږ نقل پکار دی نقل په قران او حديث کې دې نشته دی هو بس دې کې ویل شوی دی بس موږ هم دغه سیویو ورته وی الله چې شهیدون گواہی ورکړي بین ما بین زما کې او ما بین تاسو کې په توحید سوال گواہی الله کوم ځای کې ورکړي جواب واوحي الي وحي شوی ما تا هذا القران دې قران له اندرکم دې لپاره چې زیر درکم تاسو ته به بل سره من بلغا او هغه چاته امیر ورکوم چې دا قران وترسيږي قیامت پورې ومن بلغ دا دلیل دی چې د نبی صلی الله علیه وسلم رسالت تر قیامت پورې جاری انکم ایتاسو لتشهدون دا خبر منی ان مع الله الهه اخرى یقینا الله سره نور خدایان دی قل تورته پیغمبر لا شهدو زدا د گوی نشم کوله او نه دامنم قل تورته پیغمبر انما هو اله واحد یقینا الله اله دی یوم واننی یقینا زجما بریون بیزار ما مما تشركون دا سنا چې تاسو شرک کوئ الذين اتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم دا دلیل نقلی ذکر کوي د مخکنو کتابونو والا نه رب داله دی ویل موږ ته شهادت پیش کا شهادت الله هو پیش کړی شو نو دی وینا موږ ته څو مولین وخوا نوراشه د علماء شهادت واوري نیکان علما الذين غسانا اتيناهم الكتاب عشان ورکړي ته کتاب يعرفونه پیجن دي کتاب او نبی لرا کما يعرفون ابناهم لکه څنګه چې پیجن خپل زامنهم اوس کوم علما چې نه مني الذين خسروا کسان چې تاوان کې چې لین په خپل ځان په امر ایمنون د ایمان نه راوړي ومن اظلم ممن افترى دارت دې په الذين خسروا انفسهم باندې ارکل چې ویل شو چې نیکان اهل کتاب مني دوی کعب بن اشرف مولوی صاحب نه مني پلانې مولوی صاحب باغی تسجر دے ومن اسلم وسوق دے غیر ظالم من دا چانا افترا چې تړي علی الله په الله باندې کذب بندرو او کذب بیااته یا دروغجن غنی د الله آیاتنا انه لا یفلح الظالمون قرن شان تا دې نشي بچ کېدل د الله د اعظم ظالمانو ويوم نحشرهم جميعا دا تخویب یو غروی ذکر کوي باغ رشراجم بکو دې ټول ثم نقول به یو واکسانتا اشرکو چې شریک کلا ان شرکاکم تو شریکان تاسو الذين كنتم تزعمون کسان چې تاسو دعوه کوله چې شریکان دي ثم لم تكن ببني فتنه من بهانه معذرت دو الا مگر انده خبره قالو چې وایبا والله قسم بالله ربنا اسمن رب دې ما كنا مشرکین مشرک نه کله اوس په لعنت کوي انظروا غرا کیف کذبوا على انفسهم څنګه دې دروغ په خپل ځانونو وضل الله يربشيانهم ددینا ما كانوا يفترون واچ دې ځان نه جوړوان او هغه چې دې ځان نه دروغ جوړول ومنهم من يستمع اليك وجعلنا على قلوبهم كنا تاسو جر دې په انکار د قران دا صورت اصل کی اصولی صورت ده هغه اصول اربعه هغه ذکر کوي چې قرآن نه انکار ده توحید نه انکار ده رسول نه انکار ده قیامت نه انکار ده دا څلور انکار په ترتیب سره راوړي دلته د مخالفینو اوس په توحید مسله چره ده اوس مسله د قرآن ذکر کوي ومنهم الله بعض الذين غسوق دي يستمع اليك چې وګ دي تا تام وجعلنا على قلوبهم من غرزوري دي پجنون باندې یقینتن پر دي ايفقهوا من د پید قران نا وفي اذانهم وقراء فقونو کې درنواله ده فقونو کې درنواله معنا د شرک د قصونه غوګونه درانه کلی دي کنه ټولي پیغه ورېدلې
ويروا کشیر ته ویني کله آیتنا قسم معجزه نه لا یؤمنو بها ایمان راوړي په دې سره حتی تر دې پورې اذا جاءوک کله چې نږدې راشي تا ته یجادلونک نو تاسو سره جګړه کوي یقول الذين ويا کسان چې کو پرې کله ده ان هذا نه ده دا الا ساتر الاولین مگر دا کسی د پخوانو خلقو اساطیر کله مستعمليږي اکثر په دروغ لیکل شو کې وهم ينهون عنه دغه جګړمار خلق چې کله استاد جګړې نه فارغ شي بهر لاړ شي نور خلق به منه کوي د قران نه چې دلته مو ورځي خراب بشي بيدینه بشي او خپل تیم لري تختی کنه وهم ينهون عنهم انا دا خلق منه کوي نور د قران نه وهم ينهون عنه او خپل هم د قران نه لري تختی لري تيزي د عاد کې بل تفسیر علماء لیکل دي وهم ينهون عنهم انا دا مخالفین مشرکان منه کوي نور خلق دا نبی د zarar نه نبی ته ګور zarar مرسوي تکلیف بن رسوي او خپلم تلری لري ګرځي خپلم نه منی لکه ابو طالب سراج المنیر و غیره مفسرین ابو طالب اشعار ذکر کړي نبی سلام ته ویلي و نو وهم ينهون عنهم من نور خلق من کوي د نبی د zarar نه و ينهون عنه خپلم لري تختی خپلم ته ډډه کوي و يهلكون الا انفسهم دین هلاکه مگر خپل ځاو نه ما شرون دین پويږي ولو ترى دې زجر پس وسه تخویب ذکر کوي متعلق به د انکار د قران سره ولو ترى او کتوین یذقفو کله چې دی به ودرول شي علی النار پور باندې داخله دور بخوا عبارت دی لرایت امرن عجیبا یو عجیب کار بوین وقالو دی بو یا لیتنا ارمان دې موږ درانو ردو چې واپس کړې شو دنیا ته الا نکذب ولا نکذب بیاات ربنا او تکذیب نه کو پایتونو درب زمنګا ونکونو شوب منګا د مؤمنانو نا کاش و دنیا ته واپس شو یا الله دنیا ته واپس کا بل بدا لهما دی ولی الله دنیا ته واپس کوي جواب بلکې اخکار شوی لهم دوی تا اخکار شو دوی تا ما کانوا يخفون هغه چې دوی پټول من قبل مخکې دینا هغه شی چې دوی پټول د مخکې نه عام مفسرین مراد دین شرک دی مخکې دی ویلي ما كنا مشرکین مخکې تیر شو کنه چې موږ شرک نه کړل چې کله د دوی اندامونه شهادت ورکې نو شرک بخکار شي کنه چې موږ شرک کړل نو دی با د دې شرک بخکار شي یا زجاج معنی کوي کارب شي دوی ته کشرانو ته هغه شی چې پټول د دینه مشرانو چې د شی پټوا بخکار شي نو ارمان او افسوس بو کې کشران مبرد معنی کوي نخکار شو دوی ته هغه عذاب چې مخکې دی نه مانو نو سیومنو لکه چې عذاب تخکار شي ولو ردوا لعدو کچری دی واپس شي دنیا ته خامخا واپس کیږي لمانو عنه داسنه چې من کړی شوی دا غینا و انهم لکاذبون یخلن دی دروغ جنانا وقالوا ان هي الا حیاتنا الدنيا دا مختلف مرزونه دی ذکر کوي د منکرینو مخکې د قران نه انکار کو اوس د دې انکار ذکر کوي د قیامت د شدید قیامت نه انکار هم کوي وقالوا دی ویل ان هي ان لا الا حیاتنا الدنيا مگر جون زمنګ د دنیا دا و ما نحنو بمبعوثین ولي موږ دوباره را پورته کیدون کرا پورته کړی شي ولو ترى يذقفوا كل شيء تويني او کتوینی يذقفوا منا کله چې دی بودره ولې شي علی ربهم خپل رب باندې خو د رب کې قال الله ورته علی ساده بالحق نه دا قیامت حقام نو قال دی وی بلا ولنا وربنا وزمن قسم پربا قال الله ورته فذوقوا العذاب وسوسك عذاب بما كنتم تكفرون بسبب دې چې تاسو کفر کړل قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله دا متعلق د انکار د قیامت سره قد خسر الذين يقينا تاوان کې پریوتل آگسان كذبوا بلقاء الله چې تکذیب کړل د الله په ملاقات حتا ترتیب لري اذا جاءهم الساعه چې کله راغی د قیامت او بغتة الناس ابانو قالوا دی وای یا حسرتنا افسوس دې موږ لره علامه فرتنا پاس چې موږ کوتای کړی دا په امانه په اړه د قیامت کې وهم يحملون لا جواب د سوال یره دا کوم کارونه چې موږ کړی دي دا موږ تاسو مشران ویلي دي ګناه بلاغوي زمنګ بنې الله پرد کوي وهم يحملون او دې پورته کوي او زارهم منا پیټي د ګناونو علا دوري بخلو شاګانو الا سام ایزرون ډېر په داسه چې دي هغه بوجونه چې دي پورته کوي ومل حیات دنیا تزيد په دنیا ذکر کوي نه دی الله وايي ژوند دنیا الا لعب مگر لوب دی ولهو نو مشغلی دی ولد دار الاخره خامخا کو رستنه
خیر غرد للذین یتقون لپاره دا کسانو چې تقوا کوي فلا تعقلون تاسو ولې تقوا نه کوئ الا فلا تعقلون ولې تاسو د عقل نه کار نه لئ شرک او تکذیب پرې دی کنه عقل نه کاروالو قد نعلم دا څلورم خبره شروع شو انکار د نبی او انکار د رسول نه په دلته دی آیتونو کې نبی صلی الله علیه وسلم تسلیم ورکړي قد نعلم بتاخي سره منګ پویګو انه لا يحزنك يقينا خامها خفقي تعالی الذي هغه خبري يقولون چې دی وی فإنهم لا يكذبونك من مخفقيګه يقينا د استاد تکذیب نشي کولای فإنهم لا يكذبونك منا دی خو استاد تکذیب نه کوي بلکې اسما د آیتونو تکذیب کوي دویم تکذیب سره دی پچو باندې کوي او پسله کې اسما آیتونو نه منکر دي دریم دا دی وسه پورې تا ته دروغجن نه ویلو دروغجن ته نه ویل بلکې قران چې کله شروع کو تا د دروغجن ویلو دروغجن لفظ ته شروع کله ابو جهل ویلو نبی سلام تا ویلا نکذبک قسم بالله مستعد تکذیب نه کو ولکن نکذب ما جئت به لیکن موږ دا هغه مسلې تکذیب کو چې دا برابر کړل دي ته خو رښتینی سړی ولكن الظالمين لكن ظالمان بآيات الله يجحدون الله په ایتونو باندې انکار کوي ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا دا تسلیه په دیمه طریقه یو دا چې د خوستا تکذیب نه وکړي مخه پکېګا دیم که تکذیب کین نو مخه پکېګا صبر کوا که مخکنو انبیو صبر کړو ولقد كذبت وبتحقيق سره تکذیب پیښ شوی رسولون در رسولانو من قبلك مخکستانه فصبروا پس هغه صبر کړو علامه كذبوا چې دا هغه تکذیب پکېدم واوذو او هغه ته بد ویل کېده ایذا ور کول کېده حتی تر دې پورې آتا هم نصرنا چراغ کوي تدس بنګ مدد ولا مبدل او نشره بدون کې کلمات الله لپاره د وعدو د امداد الله ولقد جاءك وبذاك سراغله تا من نبأ المرسلين د بعض الخبرون د رسولانو نام وان كان كبر عليك قابل تسلی د نبی صلی الله علیه و آله الله داخل معجزات غواړي معجزات ولا راوړه نو دوی به ایمان راوړي کنه الله تسلی ورکړي چې ګوره معجزات ستا په اختیار کې نشته ده ستا اختیار کې ذاته ولا راوړه دې کې مقصد تلقین دی چې کوم شی د اختیار کې نه دی نبی داغي ارمان مکوا بس د الله حکمت ته وکیلا چې ولو شاء الله لجمعهم على الهدى کله غختل ټول د هدایت کله وان كان كبر او كثير ديغان عليك بتابان اعراضهم من د مخ اړول فین استطاعت کستاوسی ان تبتغي چې ولټه نه فقن منا سورنګ فلار دې پسمګه کې او سلمن یا اندر پای په سماي پاسمان کې منا کوس لري اوس د رشیز مکه سورې کولې شي زکه دې به ویلې چې منګلا مکه کې نهرو روان کا پزماګه کې نو تول سوري واسه پزماګه کې او دوی ویل د اسمان لمنګ معجزات معجزات راوړه ټوکړه د اسمان نه راو ورځما کتاب راوړه نو الله نبی ته اندر پای ولګوا چې وس دې رسي بر اسمان ته کېدوا دوی ردان اخر راوړه وس دې نه رسي نو پس بیر صبر کاوه کنه او سلمن فی السماء اندر پای پاسمان کې پتا دیوم بیا آیا پس راوړه دوی تنخام دسمکه نه یاد اسمان نه ولو شاء الله کله غختل ال جماعهم على الهدى خامخ دې بر جمع کلی په هدایت باندې فلا تکونن من الجاهلین تمکه د جاهلانو نه دلته نه کلی دا نه دلالت په ثبوت باندې نه کیا چې نبی ګویا کې جهالت کله دینا یا طلب د جهالت طلب د معجزاتو چې ته جهالت دینا بلکې د جاهلین مراد هغه څوک دي چې هغه د الله مشیت نه پیژني نبی خو پیژني کنه نو یې نبی تولید هغه د نمکېګه نبی چې هغه مشیت نه پیژني د الله انما يستجيب الذين يسمعون دام تسلی د نبی سلام ته دي کې علت پیش کوي چې دا منکرین ولی هدایت نه مون انما يستجيب الذين يقيننا قبل حق لرا خلقا يسمعون منا چواوري په قبولیت سلام سماع الانابت مراد منا يسمعون چې اوریدل کوي په انابت والموت منا هؤلاء الكفار بمنزله الموت دا کافران په منزله د مړو دی یبعثهم الله ورا پرته به کې دوی الله ثم الیه یرجعون به بدل الله تر وګرځول شي لپاره د حساب او کتابا وقالوا لولا نزل عليه آية من ربه قل إن الله قادر على أن ينزل آية ولكن أكثرهم لا يعلمون دا زجر دیو سوال او جواب دی او دلیل دی د عنادت تمر آیات رال او دینه منی ولی جواب
وقالو دی بویلی لولا نزل علیه آیا ولی نشی نازل دلی پا دی پیغمبر باندې نه خاطر پا درب دنا کمش منگا غوارو قلت ورتوی پیغمبر ان الله قادر الله قادر دی علی ینزل پا دی شرا نازل کی آیتا منا معجزات نخام ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن زید دوی نه پویږي وما من دابة في الارض ولا طائر يطير بجناحيه دی جنرو صدا دریم باب دے دی کی مجموعی طور سره لس عقلی ادله راوړي او لس پکې آداب ذکر کړم هغه آدابو کې بعض طریقې تعلیم راوړي په دوه طریقو سره تخویب دنیوي ذکر کړي او د باب کې د تبلیغ د عقبات او د عقبی ذکر کړي او اخر کې نتیجه د ادله ذکر کړي او تخویب اخروی دی دی آیت کې یو د دلایل عقلی او دلیل ذکر کړي د قدرت د الله دا قدرت د الله ده مرغان پیدا کړی دي زنده سره پیدا کړی دي وما من دابه نشته دې زنده سره په لار دې بسمګه کې ولا طائرنا او ناغمر یو مرغا او نشته یو مرغا یطیر بجناحه چې الوزی په خپل وزرو الا امم تعلق مگر دا ډلې دي استاد بشانا ما فرطنا فی الكتاب من کمن دې کله په کتاب کې من شي دې شي ثم الى ربهم يرجع يحشرون بيد خپل رب ته ورجم شي والذين كذبوا بآياتنا صم وبكم في الظلمات مخیات کی تنبیه وا پدې چې الله ډیر درحم والا ده دلته ثابتې چې د الله ورلوي مشیت او اراده تا او زجرم ده دا دا دې چې دا دوام مرغان دې خپل مصالح پیژنې د هدایت مند کوي دا او کافر خپل هدایت نه مند کوي د خپل هدایت نه وړاندې دې نه دا دوام مرغان دام دې غوړې دي والذین لا یعکسان چې تکذیب وکړي اسمن پاتونو سمن کانی د حق نه وبکمن ګونګین دي په ظلمات په تیرو کې دی مې یشاء الله چاله چې الله غواړي یذللهم انا چې گمراه کی ومن یشاء چاله چې غواړي یجعله غرزیا علی صراط مستقیم روانه کی علی صراط مستقیم پر برابر نه باندې قل ارایتکم ان اتاکم عذاب الله دعات کی به عقید دلیل ذکر کوي اور رد په شرک دعا باندې چې ډیر جهالت کوي چې ګوره مشرکان چې دي مصیبتونو کې الله تعالی کوي او به ير کې دغه تجاهل وای کنه به انکار کوي د الله نه قل تورته پیغمبر رايتکم منا خبر را کوي مونږ ته ان اتاکم خبر را کوي ماته آیا نه پشیدر کوله تاسو ته کچیر تراشی تاسو ته عذاب الله د الله عذاب واتکم الساعه راشی تاسو ته قیامت غیر الله تدعون غیر د الله تاسو بل څوک را بلای نو ان کوندم صالحین کې چې تاسو رښتینی وای جواب راکړي نو دوی بچب شي ته جواب وکبل یا تدعون بلکې خاص الله تاسو را مدد شوی وای په یکشفو نو لری کیدنا ما تدعون الیه هغه چې را بللې تاسو هغه ته څه چې تاسو الله را بللې هغه نه لري ضرر د نه لري کې انشاء کوغاړي او تنسون ما تشركون او يروي تاسو هغه کسان چې شریکان جوړوي تاسو ولقد ارسلنا الى امم من قبلك فاخذناهم بالباساء والضراء تاوس بل زجر ذکر کيا او دته ابتلاء بالنعم والنقم وي څوک الله بسختي کرا بلی فقط څوک په سختي کې الله تواز نه کيا ولقد ارسلنا فتحقيق سر الله من را لګلې دي عبارت د رسولان معنا ډیر رسولان الهام من معنا خپل امتونو ته من قبل کا مخکستانه عبارت ده فكذبوا یا فكذبوا هغه تکذیب وکړه فاخذناهم بالباساء بس من راونی ولدی په سخت او د مال او الضراء او تکالیف د بدن لعلهم يتضرعون لپاره چې الله تعالی وکي څه مطلب الله وایي چې عذاب راولم ته لپاره راولم چې داخله کا عاجزي وکي الله تعالی کله مخکې وخت زلزلہ رااله پر خلکو باندې څه د پاره چې الله تعالی وکي اوسې بیت الله يرکو ابل ورځ یو ملګری قصه کوله دا قصې میسي چې ولراله دا روپۍ مو پي وای باز پکې وای چې اوس دی الله یو بل ځل خمور کې وای نعوذ بالله من ذلک الله عذاب دې پر را لګی لعلهم يتضرعون چې الله تعالی وکي او دې عاجزي نه کوي زړه یک لګري فلولا اذ جاءهم بصرنا كل چراشد تا باسن از من عذاب تضرعوا چې عاجز وي ولكن قصد قلوبهم لیکن کلک دې جوړنا وزين لهم الشيطان وخيس ذکر دې شیطان ما كانوا يعملون عملنا شدي کوي فلما نسوا ما ذكروا به
مخ کې ویل چې په دوی مې سختۍ راوستلې چې سم شي کنه و ذکر کوي الله وي دوی په سختو باندې نه سمېدل الله وي دنیا مې پر پراخه کا نو الله عذاب راولي په عذاب باندې څوک سم نشي به الله په دنیا را پراخه کی به یک دم استراونی سي فلما نسو ارکل چې د ير کا ما ذکرو به مناغا چې دیتا یاداش ورکلې اور کې دیشو یاداش ورکلې کې دیشو به پر سره فتحنا من را کلاو علیهم په دې باندې ابواب کل شی منا دروازې دار قسم شي داریو شي د ارش دروازې الله پر کلاو کلی د انعاماتو د خوراکونو د انعاماتو حتا تر دې پوری اذا فرحو کړه چې د لوی وکلا بما اوتو پات چې د تورکل شي وا اخذناهم من راونی ولدی بغتة الناصافه فاذا هم مبلسون ناس بدینا امید او دار خیرنا هر خیر نه امیدو فقطع دابر القوم مانا بس پریکل شو جرلا د قوم الذين ذاتانو ظلموا ظلم کلوا والحمدلله من اوه والحمدلله رب العالمین ټول کمال صفاتنا خاص الله الذي شرف د مخلوقات ده قل ارايتم من اخذ الله سمعكم وابصاركم تابل دلیل عقلی ذکر کوي د نفوس سره د متعلق ده رب تعالی مخ د عام تکالیف ذکر او وس خاص تکالیف او مصیبتونه ذکر کیا چګور الله نه ما سوا څوک دا کارونه نشي کولای ولته ورته پیغمبر رايتم منا تاسو خبره وای پوي ویا ان اخذ الله سمعكم کثیر توالي الله تاسو غوونه او ابصاركم او استاد استرګي وختم على قلوبكم او مهر ولګي تاسو په دې زونو باندې مهر د زونو کنایه دلی وانتو نه لیونیم کی من اله غیر الله څوک دی لا سوا الله نه یاتیکم به چراولی دغه تاسو ته انظروا غورا كيف نصرف الايات څنګه من قسم بیان او آیاتنا ثم هم يصدفون بدی يصدفون من مخگر زیا قل رايتكم من اتاكم عذاب الله بغتام تابل دلیل عقلی ذکر کوي د مخ کې بشان دې کوم ثابتای چې د عذاب اختیار ور الله سره دی ورته ویوا اے نبی رايتكم خبر راکې ماتا ان اتاكم عذاب الله کراشی تاسو د عذاب د الله بغتتن دشبه ناصافا یا دشبه او جهرتن یا دورزی دلته د بغتتن مراد شپه ده او جهرتن مراد ورځ ده عذاب راشي د شپې یا دورزی هل یهلکو مانا آیا نتبع کیږي په عذاب باندې الا القوم الظالمون مگر قوم ظالمانو وما نرسل المرسلين دی آیت کې وسو صداقت رسولانو ذکر کړي او بشارت او تخویب ذکر کړي او جواب د سوال له دوی به نبی صلی الله علیه وسلم ته ویلي چې موږ دا دلیلونه نه منو ته موږ په عذاب باندې عذاب دراوله کړه جران من خلق وما نرسل المرسلين الله من نلي رسولان الا مبشرين مگر زیر ورکون کی ومنذرين او ير ورکون کی فمن امن چاچی ایمان راوړو واسطه او استاد خپل عمل او کلا بلا خوف عليهم نبوي وير په دی باندې ولا هم يحزنون او نبوي غمجني والذين كذبوا غسان چې تکذیب وکړو بیا آیت نظم په دنو يمسهم جوخ بشي په دی پس عذاب او بما كانوا يفسقون په دی وجه چې دی نه فرمانا قل لا اقول لكم عندي خزائن الله مخی صفات ثبوتیه بیان کړه مبشرین او منذرین او صفات سلبیه بیان او دی ویل چې موږ معجزات راوړه نو جواب وکړه زه خو څه الہ نه بشر ما کې د بشریت نو اوچت صفات مند کوي مې ګوریا معجزات ما نه مغواړی او دا اوس دیم قسم طرق د تعلیم ذکر کړم چې نه پیدا د ما فوق البشریت قلت ورته پیغمبر الا اقول لكم ازنم تاسو ته عندي خزائن الله چې ما سره د الله خزانه دي ولا اعلم الغيب او دام ته نیم چې په غیب باندې پويګم دا د مشرکین د اعتراضات او سوالات دی او دغه جوابات دي دوی به ویل چې را زمنګ د پیرانو سره وړي خزانه دي تاسو سره خزانه نشته جواب ما سره خزانه نشته خزانه اختیار د الله سره دی ولا اعلم الغيب دی ویل زمنګا پیرانو په غیب باندې پويږي ته څنګه نه پیږي جواب ز په غیب باندې پیګما ولا اقول لكم اني ملك زدان يم چې ملائکه ما ان تبعوا التابعين الا ما يوحى الي مغرا چې وحي کې دي چې ما ته قل ورته پیغمبر هل يستوي الاعمى يا برابر دی له او البصير اولیدون کې بلادت تفکرون تاسو ولې سوچو فکر نه کوئ وانذر به الذين يخافون يحشروا الى ربهم دا عتب دی په مخ خپل باندې مانه دی د دې اعتراضات پروا مساته بلکې خپل بیان جاری ساته
دې ته بیان الادب وای. ذکر قرآن په بیانولو کې پیداشته ده او دفع د وهم ده. چر کله داخله د سزدين دي نو دې ته بیان کول څه پیدا ده؟ جواب معندر ير ورکا به په قرآن سره کسان ته يخافون چيريږي يحشر منا چراجه وبکړي شیخ خپل رب ته ليس لهم نشته لپاره من دون سوا د الله نه وليون څوک بچکون کې ولا شفيعون او سپارشي لعلهم يتقون لپاره چې دی ویری کې د الله نه ځان بچ کې د شرک او د تکذیب نه. ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. دې آیت کې وسو دې صورت کې آداب بیانې. تام یو ادب دی نبی سلام ته جواب د سوال له هغه به ویلي چې استاد عملګری چي دي دا غریبان خلک دي غریبانان راغلي دي او استعمال ګرته غریبان کوي فقراي کوي. نو دا غریبانان چې تا ته راځي مشوي دي دا صرف ډوډو د پاره راځي مشوي دي دا وسړه موږ به یو منو. دا سوال په نوح عليه السلام باندې شوی. الله نبی ته ادب خي ولا تطرد الذين هم شرع كسان نبي يدعون ربهم مناجر بلغ بالربا بالغداة سبا والعشي وبيغا سبا وبيغاي يريدون دغواړي وجه ورساد الله. امام سبحانی لیکلی وجه الله صفت ده په تعویل به موږ منو او دا غرانګي به تمثيل به موږ منو. هغه دا محاوره کې همشته د خلک وای کنه دا کار مې زګه وکړو چې ما ستاسو مخ لحاظ وکم. يريدون وجه منا چې راته لري د الله د رضا او د الله د مخه. ما عليك من حسابهم نشته پتا باندې د حساب نه من شي نشته وشي او ما من حسابك نشته د ستاره حساب نه عليهم په دې باندې من شي نشته. وتطردهم دلته شرط حذف ده لو تطردهم هو دې شرط فتكون من الظالمين تبشير ظالماننا. وكذلك فتنا بعضهم دي تعقبات التبلیغ وای. رب الدار خلق نبی ته چې دا غریبان وشړه الله وای دا غریبان چې دي ستاسو د امتحان د پر الله وای ما پیدا کړی دنیا دارو امتحان ده کنه او دي تعقبات التبلیغ وای. تکالیف په تبلیغ کې راځي. اوله عقبه دا مشرکان اعتراض کوي چې ردی حق پرستی احسان صرف الله په تابانه وکا. اوس دا ته صرف په دې ټول کلی کې نیک یو بزرګي او موږ ته دعوت نه راکې بل څوک نشته چې موږ ته دعوت راکې. دا د حق پرستی احسان الله اوس په تابانه وکا. دا اولنې عقبه ده په داعی باندې داعی ته دا خبره کیږي چې نور څوک نور خلک هم ډیر دي چې هغه موږ ته دا قران ویلې دا دعوت راکړلې چې وسته دعوتونه موږ ته راکې. وكذلك هم نقرنگی فتنا بعضهما ازمیختون کلا و منگا بعض دینا ببعض فبعض نورو امتحانی دا ليقولوا دې پاره چې دیوي اها اولای ایدا کسان من الله علیهم احسانو کلا تعالی په دې باندې من بین ازمن د ما بیننا. اوس دا کسان دي چې اوس دعوتونه کوي او الله په دا احسانو کو. الیس الله وین دی الله بعلم بالشاکرین خپیا په شاکرانو باندې شکر گزارو باندې الله وایي په جنم زه غوړه کوم کنه دعوت د پاره او تبلیغ د پاره. واذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام علیکم. دا بیان د ادب دی دغه کسانو سره د دې ادب نه کاروالی. منا دا دغه غریبانو سره چې دا غریبان چې ستړي ستوماني دعوتونه بکې د توحید دعوتونه بکې مصیبتونه پراغلي کافران په اعتراضونه کوي چې ولې صرف پتا سودا احسان الله وکړو بل څوک نه و. نو بل اعتراض په دام کوي چې ولې تاسو اوس پورې اسمن په شان کافران نه وي چې اوس تاسو موږ ته بد وي. دی آیت کې داغي جواب کیا دې مشرکانو په اعتراض باندې مخه پکې گیا تاسو تر اوسه پورې شرک کو خطوبه به صلی الله معاف کړی. واذا جاءك الذين وكل چراشی تا کسان مندا غریبان کسان فقراء يؤمنون بآياتنا چې ایمان لري اسمن پایتون باندې فقل سلام علیکم تورته سلام دی پتا سو باندې فقل سلام علیکم. سوال راځي حدیث کې خورازي سلام باغ سړې کوي چې څوک د بهر نه راشي دی کې نبی ته وایي چې ته په دې باندې سلام وکم. جواب دا دی چې دا د خصوصیت ده او عام وي چې دا سلام التحیه نه ده. امام نشاپوری معنا کوي چې ورسوات دوی ته الله سلام
دوی ته وی چې الله په تاسو باندې سلام کوي یا سلام نه مراد مرحبا ده خراغلاس ورته وی وا سلام دی په تاسو باندې كتب ربکم لازم کړی رب تاسو علی نفسه الرحمه په نفس په خپل ځان باندې رحمت کولم رحمت تاسو د پاره ان او شان دار من عمل منکم جا عمل کو تاسو سو ان بد بجهالت بنا پوهیا ثم تاب من بعده بیتوب ویستل رسلتنا واسطه استاد خپل عمل وکلا فانه غفور رحیم پس غنن الله بخنه کون کې دی او رحم کون کې دی وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين رب داده مخکې مومنانو ته ویل چې تاسو غره توبه ویستلا نو الله غفور رحیم دی اوس دیږي کې مومنانو ته وایي چې تاسو ذمہواری ده چې تفصیل د آیاتو به کوي لار مجرمانو بخکاره کوي ترغیب دی دعوت ته پس د اسلام نو د سلام نه وکذالک دای بیرو دلالت کوي په استمرار او دویمه عقبه ذکر کوي دا چې داخله غو بتا باندې اعتراض کوي چې ګورته همیشه یو خبره کوي یو خبره کوي ډېر خبره نه کوي صرف زوم په شرک باندې رد کوي او توحید بیانې نور سری نه دي استواله نو دا بل عقبه د پدای باندې راځي چې دای ته بخله کوئی چې تاسو نه دي صرف دایو مسله دي ذکر لري وکذالک مدقرن نفصل الآیات تفصیلی بیان موږ د آیاتنا ولتستبین سبیل المجرمین او دې لپاره ولتستبین معنا چې حق کار شي ولتستبین معنا او حق کار شي لار د مجرمان سبیل المجرمین معنا لار د مجرمانو قل انی نهیت ان اعبد الذين تدعون من دون الله دې کې به ذکر کوي طریقې تعلیم او سوال او جواب ده دلته طرق د تعلیم دی الفرق بین دعوتین فرق ده ما بین د دو دعوتونو کې رب ده چې کله مالدار خلک غریبانو پورې خان دي نو دعوت امر کوي چې راځي زمنګ ملګری شیا نو دای ملګرته نه کینو داغي جوابونه ورته خي الله اول سوال دی دا او چې بندگی د غیر الله جایز ده نو دې جواب کوي چې نه جایز قل ته ورته پیغمبر انی نهیت یقینا سمن کړه شوی ما ان اعبد الذين چې بندگی وکم دا کسانو تدعون تاسو تر عبادت شوی وي من دون الله سوا د الله نام قل ته ورته پیغمبر لا اتبع اهواکم تتابعین کوم تاسو د خواهشات او قد وللتو یقینا سبا گمراه شم اذن په دغه وخت کې و ما انا من المهتدين او نبا يمسا من المهتدين د هدایت والا او نام منا کله چې تابعداري وکم تاسو د خواهشاتو زبر هدایت والا نیم به قل انی علی بینه من ربی وکذبتم به دی آیت کې بل سوال پیدا شو د دې کې جواب کوي دی وای چې ستا په خبره باندې دلیل نشته ده منګه څنګه عمر جواب قل تورته پیغمبر انی علی بینه یقینا ز پخکار دلیل ما من ربی طرف د رب زمانہ وکذبتم به او تاسو تکذیب کوي پدې ما عندي د دې خبره مستلزم نه چې رسل عذاب راوالا د دې دا خبره وا چې رسل وس عذاب راوالا موږ لکه جواب ما عندي نشته ما سره ما عذاب تستعجلون به چې تاسو په تلوار سره غواړئ ان الحكم الا لله ان اختیار د فیصلو مگر د الله سره ده اختیار د حکم تکوینی او تشریعی دا د الله سره ده یقص الحق بیان حق وهو خير الفاصلين الله ورته بیانون کنه ده قل لو ان عندي ما تستعجلون به ورته پیغمبر جواب ده کچیرته زما سره ما تستعجلون هغه عذاب چې تاسو تلوار سره غواړئ به پر سره لقضی الامر خامخا فیصله بشوي د کارو فما بین زما کې وما بین تاسو کې والله اعلم بالظالمین والله ډیر عالم دی په ظالمانو وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها الا هو رب دار مخیولی چې نبی سره اختیار د عذاب نشته نو سوال لازم اختیار خو سره نشته نو علم خو ور سره کنه د وخت د عذاب چې عذاب بکل راځي نو موږ ته وخت د عذاب خو کنه چې کله به جواب دار علم د قیامت د الله سره ده او دا بل د توحید دلیل په طریقه د نفي د علم الغیب د آیت کې اوله قاعده کلیه ذکر کیا او پس دا غینه جزئیات ذکر کړي چې ګور عالم الله ده وعنده خاص الله سره مفاتيح الغيب کنجین د غیب دی لا يعلمها الا هو
نه پوهیږي په دغه چابیانو باندې مگر الله به پوهیږي دغه کنجونه باندې نه پوهیږي مگر الله ويعلم عالم دی الله ما فی البر ما دا اوس جزئیات ذکر کوي د الله د علم الله عالم دی پاسه چې پوهچ کیږي والبحر او پلمد کیږي وما تسقط من ورقه او نرا غرزي یو فانا الا يعلمها مگر الله به پوهیږي ولا حبا او نه ودانا فی ظلمات الارض ولا حب من نه پریوزي ودانا پتیرود زمکه کې وما تسقط من ورقه من دادا نپریوزی ودانا من ورقتنی وپانا الا يعلمها مگر الله عالم دې په دغه ورقه باندې ولا حبا نپریوزی ودانا په ظلمات الارض په تیرو د اسمګه کې ولا رد بنونا او نشتا یو لونشه یا وچ الا فی ولا رب ولا یبس المندا نشتا یو وچ او نه لوند الا فی کتاب مبین مگر د دې په کتاب ښکارا کې چې لوح محفوظ ده لوح محفوظ کې دا ارزشته وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار مخی آیت کی عموم ذکر ہو دا علم دا اللہ اس عموم دا قدرت دا اللہ ذکر کئی تو مخی دا اللہ دا علم جزئیات بیان کلا اس نور جزئیات بیان لکا دا شپی پا خوب کی اللہ عالم دے پا خلق باندے او دا رز کسب باندے کسب چکے اللہ پہ عالم دے اللہ دے پتا دا دا اللہ دا علم جزئیات دی سکے عاطف وکا وهو الذي خاص الله غزاد يتوفاكم بالليل ودكي تاسو لره د شپې ويعلم ما جرحتم بالنهار وعالم دي هغه تاسو کسب کوي د ورځې ثم يبعثكم فيه بیره پورتکي تاسو په دې ورځ راتلونکي کې ليقضى اجل منادر پارا چې پوره کړی شي اجل مسمى نیټه مقررات ثم اليه مرجعكم به الله تو واپس تاسو لا ثم ينبئكم بما كنتم تعملون به خبر در کی تاسو ته پیغامونو چې تاسو کوي وهو القاهر فوق عباده تابل دلیل عقلی ذکر کوي د مخکنه ترقی ده مخکې د خوب ذکر وکړو چې الله تاسو د کیا وسبل توفی ذکر کوي چې هغه ته د مرګ وفات کوي مرد د مرګ توفی چې هغه حمد الله په اختیار کې ده تاسو په هغه چې اختیار نه چلےږي وهو القاهر خاص الله زور اور ده دلتا د قهر نه مراد عام قهر ده قهر د الله په معدوم باندې داله چې موجودي کې په موجود باندې داله چې وفات کوي قهر معنا غلبه غلبه ده چې تاسو باندې خوب راولي او تاسو مړ کوي او هو القاهر او د الله زور اور ده په عبادي پاسه د بندگانو نام زور اور ده معنا غلبه ده کنه فوق عباده معنا پاسه د بندگانو نام ويرسل علیکم اور علیگی پتا سبحانه حفظ ملائکه تام د الله قهر دی چې حفظ ملائکه پتا سو مقرر کړی دی د الله غلبه ده سوال لازم ارکل چې حفظ ملائکه مقرر دي نو به انسان ولی مری جواب حتا تر دې پورې دا جا کله چې راشي احدکم الموت هغه ټیم پورې دا حفظ ملائکه چې کله راشي تاسو ته یو تن د مرګ حالات د مرګ توفد رسولنا ساخت دنا رسولنا اسمن استعزیز من ملائکه وهم لا يفرطون او دوی اڅ کو تعین کوي د الله په حکم کې ثم ردوا الى الله مولاهم الحق دا تتمه ما قبل الله او دې ته اثبات د قیامت وي ارکل چې خلق مړ شي نو به بچ کیږي چې خلق مړ شي نو ثم ردوا به به واپس کړي شي الله الله تا مولاهم الحق چې مولا دې رښتیا مالک او متصرف دې رښتیا الا له الحكم خبردار د الله لپاره اختیار دې د حکم نه مراد مرګ او ژوند دې وهو اسرع الحاسبين والله ډېر جل حساب کوونکی دی قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفيا دا بل آخری دلیل ذکر کوي سره د تخویب دنیوی نام رب دا دې ارکل چې الله تاسو ته د یو تکلیف نه نجات درکوي او به تاسو شرک کوئ نو الله قادر دی چې بل طریقه باندې تاسو له عذاب درکړي نو به تاسو کوم خاطخ دی زکه دې دلیل سره تخویب یو ځای ذکر کوي قل تورته پیغمبر من ينجيكم څوک تاسو شي بچ کوله من ظلمات البر اذا تيرو د وچنا والبحر او د لمدینا تدعون او تاسو را مدد شوی ولا تضرعا فعجز باندې وخفي او پټام
لئن انجانا دلته عبارت دی وتقولون لئن انجانا تاسو وی کلام د نجات راکا من هذه دې مصیبتنا لنكونن من الشاکرین خامخام بشود شکر گزارون و جواب ذکر کوي قل تورتوي پیغمبر الله ينجيكم من لا نجات در کې تاسو من هذا دغه تکلیفنا ومن كل كرب ودار وغمنا ثم انتم تشركون به تاسو شرک ويام بهم شرک اختشي استا قل هو القادر على ان يبعث عليكم عذابا من فوقكم دا خطاب مشرکان ته یا ټول امت ته عذاب دے دا لیکن حدیث کې راغلی دی کله چې دا آیت رالو نو الله ویل چې الله قادر دی په دې چې پتا سو عذاب راولم د برند باندې عذاب راولېګ نبی صلی الله علیه حدیث کې راغلی اعوذ بوجهک یا الله زپنا غړم صاحب مختمانه یا الله د برنا د عذاب مراوالا کله چې الله ویل او من تحت ارجلکم الله قادر دی په دې چې عذاب راولې لاندې د بخوس تاسو نه نبی صلی الله علیه اعوذ بوجهک کله چې الله ویل او یلبسکم شیعا او یلبسکم نبی صلی الله علیه هذا اهون دا کار آسان دې زما په امت باندې په دې امت کې دا چلیږي به چغې تندرونه یا دغرنګ نور عذابونه کانه ورېدل دا په خوانو خلق باندې راغلی و د برن عذابو لاندې د خپل عذاب سي منه غر کېدل خسب کېدل لکه فرعون قانون باندې د عذاب راغلی بعض علماء د فوقنه مراد فوقیت د مرتبه د مراد دي امیران دي بادشاہان امیران بل باندې مقرر شي نو چاغي د خلک مقرر شي عذابونه بدر کوي مشران او ارجلکم سمانا منا خادمان نوکران اولاد دا بدل بد اخلاق دا بد اخلاق شي دا عذاب دې کنه مصیبت بدل جوړ شي یاد برن عذاب دا دې چې الله باران بن کی دسمه کې نبا شینکې نه بندي کی نو قلت ورته پیغمبر هو القادر د الله قادر دی اعلان په دې باندې ایبعث اجراولیږي على ان يبعث بدي شراولي کې پتا سبحانه عذاب من فوقكم عذاب پاس استاسو نام نبی صلی الله علیه و الله استغفر مخبانه پناه غواړم چې عذاب مراول من فوقكم من پور د طرف استاسو نه او من تحت ارجلكم یا لاندې د پوست استاسو نه يلبسكم شيعا یا وی شم تاسو مختلف ډلې شيعان ویل کېږي مختلف ډلو ته چې خواهشات او تابع د ډلې یو بل سره جنگونه کوي دا عذاب د دې امت او ذکر دلې د دې امت کې پیدا شوی دي ایو بل سره جنگونه کوي ويذيق بعضكم منا وبتسكي بعض استاسو ته بعض بعض منا عذاب د بعضو عذاب د منا جنگ د بعضو اون درګورا کیف نصرف الایات څنګه من قسم بیان او آیاتونه او دا دلیلونه لعلهم يفقهون دې لپاره چې دوی پوه شي په دې مقصد وکذب به قوم دا زجر دې د مخ سره متعلق دي اکر الله عذاب را لېږي نو ولې را لېږي دې ته سبب د عذاب تکذیب دی کړ وکذب به قومک او تکذیب کړي په دې باندې قوم ستا او هو الحق او حال دا حق دی قلت ورته پیغمبر لست علیکم بوکیل ځنې پتا سو ذمہ وار د بچ کولم لكل نبأ مستقر دا ار یو خبر د پاره مستقر معنا وخت مقرری وسوف تعلمون وزر دې تاسو په شي تاسو په تولګي وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره رب الدار مخکې ویلي د کفر د وجه نه الله په دې باندې عذاب را لېږي دوی حقدار د عذاب دي اوس وایي چې داخله کفر سره کله کله استهزاء او طعنم یو ځای کوي کنه کفر کوي او ټوکی کوي دین پورې نو دغه وخت کې ولدین اجتناب فرض دی او دا یو ادب ذکر کوي چې یو مجلس کې فسق فجور کیږي نو دا غي شرکت نه وزن ساتي اولو ته دې سیر په کښ وردا کار پرې دی کني سیر دیونه منو به دې مجلس نه وځه وإذا رأيت الذين وكل چتوین کسان يخوضون في آياتنا چې ناروا بحثونه کوي په آیاتونو کې فاعرض عنهم مختواړوا اعراض ته وکا حتى تردی پورې يخوضوا منا چې مشغول شي په حديث غیری په بل خبره کې وای ما ينسينك الشیطان کچیر تیر کیستانه شیطان د دې سره مشغله نو فلا تقعد بعد الذکر مکینا رسد یاداش نام القوم الظالمین د قوم ظالمانو سره د قوم ظالمانو سره پس د یاداش نه مکینا وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون
دای وسو جدا ذکر کو ځکه دا مکه و مؤمنان کمزوري و یو څه کې مؤمنان ناسونو کافران برال ورسره کې بناست غلط په حسب شروع کا نو دغه ټینګي بس کې جواب دار چې د ایران او ته کمزورې وي نو صرف ذکر او توکا مراد د ذکر نصیحت کول دي نصیحت او توکا وما على الذين نشفع كسانو باندې يتقون جزان ساتي من حسابهم تدید حساب نه من شيء اثم مواري ولكن ذکر لیکن یاداش دے لیکن شتره په دوی باندې نصيحت ورکول لعلهم يتقون دې لپاره چې دوی بچي وذر الذين تام دې د مخ کې آداب کې دا داخل لیکل چې دوی خوس علاوی نه معنا چې مشغلي کې دین پورې ټوکی کوي نو مخ ته واړه وس بیم قسم خلق ذکر کوي چې دین له لعب ګڼي د خلکو سره بچکه نو دا بالکل پرېدا کنه وذر الذين وپردا غسان اتخذوا دينهم چې جوړ کړي دي دین لعبا توقي ولهوا او مشغلا وغرتهم الحياه الدنيا او دوک کړي دوی لرجن د دنیا او ذکر به او قران او بیان کا ان تبصل نفس منا لالا تبصل نفسنا تبصل کی معنی د حبس او د بندوالي د بندیدل امام بخاری وای تبصل وان منا تبصل الیکي شرمیدل او هلاکت تم ویا ان تبصل نفس منا پنور کدوی ته قران او بیان کا چې ونه شرمېږي یو نه پسا بما کسبت باغ عمل چې کوم کسب کړی دی پورز د قیامت ليس لها نشد لپاره من دون الله سوا د الله نام ولی څوک دوست ولا شفیع نه سفارشی شفیع نه سفارشی دوست مولا نشته سفارشی مولا نشته وان تعدل او کچیر ته فدیه ورکه او کچیر ته فدیه ورکه کل عدل منار قسم به بدلو فدیه کدا فدیه ورکه کل عدل منار قسم بدلو فدیه لا یؤخذ منها ناغسل کی گدنا اولئک الذین ذا کسان دی وبسلوا منا په عذاب کې پنکلی شوی دی بما کسبوا بسبب د عمل چې کوم کسب کړي لهم شراب د پارس کلی من حمیم د ګور مو عذاب الیم دی عذاب الیم عذاب د درناک بما كانوا يكفرون بسبب دې چې کفر کړي قل اندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا دا د مخ عذاب سره متعلق دی او جواب د سوال دی طریقه د تعلیم د هر کله چې د دې پرد کې دا مسلې ذکر شوی نو دی وای تمره مخالفت مکه ورازا زمون سره دین کې شریک شه زمون لات مناته د ته आवाजونه کوا نو موږ یو تکو نو ته د आवाजونه کوا دا څه ګنا نه ده کنه نو قل سره پیرت کوي رد شرک دعا مشرکان وای ک غیر الله ته आवाज وکي نو پدې کې هیڅ نقصان نشته جواب قلت ورته پیغمبر انا دعو من دون الله آیا موږ را مدد شوی او سوا د الله نه ماده سے چاته لا ينفعنا چې نه پر شرا کوله موږ ته ولا يضرون او ضرر نشرا کوله موږ ته نه په ضرر موږ ته نشرا کوله ونرد على عقابنا وبغرزو بخپل پندو د اسلام نا او د توحید نا بعد اذ هدانا الله ورسولنا چې الله موږ ته هدایت کړي ده کله استهوته منا پشان دا کسو چې بلاره کلی غلرا گمراه کلی غلرا شیطان کله استهوته هغه انسان الشیاطین منا کله استهوته شیاطین هغه انسان چې مرتد شي د دین حقنا په نهایت پریشانتی کې بیان چې د تبه د هدایت تر نه معلومیږي کله دې معنا کله چې موږ مرتد شو نو موږ به مشابه شو دا هغه چا سره کله دې په شان دا قسم الشیاطین تمثيل دا کله چې یو سړی مرتد شي نو په دې ډیر شیطانان مقرر شي معنا ډیر مشرکان پیران مولین دا به مسلل شي هغه ګډوډي کته ته دعوت ورکې استا خبره نه اورینو زکه غونی ولې کړ په الارض پسمګه کې مراد دین سرکشا جنات دی کله دې استهوت او پشان دا غچې په لار کله گمراه کړي دلرا شیاطین منا شیطانانو جناتو په الارض پسمګه کې حیرانه منا پته سه حال کې چې حیرانی له اصحاب البار ملګری يدعون وازن ورته کایل الهدى هدایت تراشا الى الهدى هدایت طرف ته ایتنا منا چراش منگتا هدایت تراشا ایتنا وراش منگتا قلت ورته پیغمبر ان هدى الله يقن هدایت الله هو الهدى پر هدایت ده و امرنا من تعمر کله شوی ده لنسلم اجي تابع شو رب العالمین رب العالمین تام
وانا اقیم الصلاه څه مطلب معنا من ته امر شوی دی دې ولنقیم الصلاه یا بل امر دی من ته امر شوی دی چې د مون پابندي وکوي او تقوا وکوي د الله نه او هو الذي الله غزاد دی تحشرون دی الله تبارک تاسو ورجمع شیا وهو الذي خلق السماوات والارض خاص الله غزاد دی تا په دې باب کې اخر عقلی دلیل ذکر کوي جامع دلیل دی جامع دلیل دی چې پیدا کون کې مله دی پناور کون کې مله دی قادر مله دی خیرتان مله دی عاتب کوئی څنګه د مخې لپاره یو دلیل دی چې موږ د الله تابع شو ولې څنګه وهو الذي الله غزاد دی خلق السماوات پیدا کړی اسماء والارض ازمکا بالحق دا حق کار کول د پاره و یوم یقول من آیات کا اورش یو وی الله کن ژوند شي نو کو فیکون من ټول برا ژوند شي نو قوله الحق من وینا د الله رښتینی دا وله الملک او داغه د پاره باشي دا یوم ينفخو پاور شي پکې بکیږي په سورې پښپېلې کې حدیث کې راغلی دی اسرافیل علیه السلام التقمه دا شپېلې په دې خله کې نیولې ده او ينتظر متى يؤمر بالنفخ دا انتظار کوي چې کله ما ته الله امر کوي چې اوس په دې شپېلې کې پکې وکم عالم الغیب الله پیدن کې په غیب باندې او شاهد دی په ښکار باندې او هو الحکیم الخبیر او الله حکمت والا دی خبردار ذات دی وإذ قال ابراهيم لأبيه آزر تتخذ اصناما آلهة د دې ځنا د دې سلسلورم باب شروع کیږي نوی نمبر آیت پورې مخکې عقلی ادله اوس نقلی ادله ذکر کړي د ابراهيم عليه السلام نه دلیل نقلی تفصیلی ذکر کړي او د باقی ولس انبیاء نه اجمالی دلیل ذکر کړي چې دا ټول انبیاء په توحید باندې را لګلې شوی و ابراهيم عليه السلام ذکر کړي لپاره درت په مکه والو باندې چې دا استاد نیکه دی ولی نیکه مثلا نه منایا رب د مخکې آیت کې ثابت کو چې خالق الله دی بادشاہ الله دی بادشاہیم داغه دا د صفات د اولوہیت او صفات د ربوبیت وای لیکن دا صفات د اولوہیت د ابراهيم عليه السلام پلار د اصنام لپاره ثابت کړي و نو ابراهيم عليه السلام ته ویل چې ته گمراهي و اذ قال ابراهيم کله چې ویل ابراهيم عليه السلام دی ابي د خپل پلار ته آزرا انو می آزرو ظاهر د قران نه معلومیږي چې آزر د ابراهيم عليه السلام د پلار نوم او په تاریخ کې لیکلي دی چې نوم د ابراهيم عليه السلام د پلار تارخ او آزر لقب او بعضی وای آزر ترو لیکن دغه قران نه خلاف دی ځکه دا هو تاریخونه دی او بعضی وای آزر د بوت نوم او داسې تکلفات خپل پلار دی ویل چې نوم آزرو اتتخذ اصناما يتنسم اصناما بوتانا آلهتن خدایانو اصنام منا کل معبود من دون الله فهو صنم نو چا چې د الله نه ما سوا بندگی کیږي هغه دی بوتا صنم دی انی اراک یقینا تعین مستعد قوم فی ضلال مبین په گمراهی ښکار کې ورته دعوت کې سختی ده ته گمراهی څنګه سختي سره دعوت ورکې جواب داله نرم دعوت د ابراهیم علیه السلام ذکر د سورۃ المریم کې التبراش چې اس ما پلارا ولی تا دا خدایان نیولی دی ولی الله په بندګۍ سره نه خاص کې وکذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات دغرنګ الله وي خود لري موږ ابراهیم علیه السلام ته ملکوت السماوات با چي د اسمانونو ملکوت مبالغه په ملکی والارض او دسمه کې ولی یکون او د لپاره شي من الموقنین دی یقین کوونکو نام فلما جن علیه الليل را کوكبا اوس داغه د قوم درد د پاره یو بل استدلال پیش کړم او دغه ته استدلال بملکوت السماوات والارض دا تخصیص بعد التعمیم دی فلما جن علیه الليل ورکل چرو کړه دلا په د باندې شپاره کو کبن ویل دی یو غړستوره قال ای هذا ربي داس ما رب دی دای په څه طریقه سره ویل داس ما رب دی محققین او مفسرین لیکي چې دا په طریقه استفهام انکاری سره وای آیا داس ما رب کې دی شي یا معنی دا د هاذا ربی په ځان کومه اعلان مرب د ساس په ګمان کې سو کوئی چې ابراهيم عليه السلام دغه وخت پورې الله نه پیژاندل وای هغه اسرائیلی خبره ده الله یې پیژاندو دریم قول بعض مفسرین لیکل چې ابراهيم عليه السلام فکر چلو لکه یو سړی فکر چلی چې دا به مې ربي او کدا به مې ربي او کدا به مې ربي دا یو فکر روان دی دا
په دې کې هم نقصان راځي چې ته رب نه پیژاندل او هغه نه پیژاند خپل رب. دا قول مبدودی ویلې ده، تام غلط قول ده. صحیح قول ده ترتیب ته چې وکړل شي به مسله حل کیږي. ابراهيم عليه السلام تا وای شیرام خپل پلار ته وای ته گمراه شوی یو دستور عبادت کوه. په الله وای ما ابراهيم عليه السلام ته دلایل خو دلیو، نو پس د دینه هغه دا خبره وکړه، نو پس د دینه چې کینو عقیدتن خو نه کوي کنه بلکې رد کوي په دی باندې. دا خبره عقیدتن نه ده. فلما جن عليه الليل ارکل چراو غوړ دلا په دمانه شپه راکو ک منوی د غړ ستوره. نو قال ویلی هذا ربي اذا ما رب ده. فلما افلا ارکل چی دا ستوره ډو شو. نو قال ویلی لا احب العافلين زمیننکم دړ بيدن کو سلام. فلما را القمر ارکل چی سپومې ویلی دلا بازغن پړ قیدن کې. نو قال ویلی هذا ربي ايدا بس ما ربي فلما افلا ارکل چی پټا شو. نو قال ویلی لئن لم يهدني كهدايتني كما ربي رب سما لاكونن منا خام خاصب شما من القوم الضالين قوم گمراهاننا. فلما را القمر فلما را الشمس کرے چین مروري دو بازغتن منا درنا والا پڑ کیدن کے. نو قال ویلی هذا ربي داس ما رب دے هذا اکبر دا حلوی دے دل دا. فلما را الشمس بازغا سوال را الشمس مؤنث دے، نو هذا مذکر وتولی راجع کوم شمس مؤنث دے کنه. جواب دا په اعتبار دا طالع سره راختون کې د دامات چخکاری دال مر دے. هذا ربي ایدا بس ماربي هذا اکبر دا هوغټ دے. اوس دا ثابت شو چې المرد اسمه کې نه یو سل شپږ پته چند غټ دے. فلما فلت ارکل شدا المرم دوشا. نو قال ویلی اسمع قوم انی بریونی قرن زبیزار موجودا امام ما تشركون دا سن تاسو شرک کویم. و ذکر کوي اعلان د توحید. انی وجهت یقرن ما برابر کړه د خپل مخه وجهیا مخزمه للذي غزات فطر السماوات چې پیدا کړی اسمانونه او الارض اوس بکا حنیفا من اکل کیم په توحید باندې و ما انا من المشرکین او نیم زده مشرکانو نه مشرک ورانی مزا. وحاجه قومه قال تحاجوني في الله وقد هدان. مخی ام حجت پیش کو وحاجه تاباب مفاعله دا دو حجت مقابله علی کیږي چې کله حجت سره پیش کړي دا د مخی حجت دی یقینا دی یقیني دی دا مخی حجت دی یقینا. وحاجه معنا جګړه شروع کړه د ابراهيم عليه السلام سره قوم ددانو. قال ابراهيم عليه السلام ورته ویل یا تحاجوني آیت تاسو ما سره جګړه کوي په الله په توحید الله کې وقد هداني او حال داده چې هدایت کړي الله ما ته خود نه کړي توحید ولا خاف وزنه دې کما تشركون دا کسان نه تاسو الله سره شریک وي به پر سره الا یشاء ربي مگر کو غواړي ماره به شي بنت مصیبت وسع من راګر کړي رب رب سما کل شي نه یو شي علم په علم کې افلا تذکرون ولتاسو پنا لیا. وکيف اخافو دا بل جواب ذکر کوي څنګه باز ویریګم معاشرتم دا چانا چې تاسو الله سره شریک کړي دي. ولا تخافون او تاسو نه ریږي انکم اشرکتم بالله یقینا تاسو شرک کړی دی الله سره مالم ينزل غسوکم چې نه نازل شوی به دا په شرک باندې علیکم پتا سو باندې سلطان علی دلیل. پایو الفریقین محاکمه ده کم یو د دوه ډلو نه حق بالامن ډیر لایق دی د بچ کېدلو د عذاب نه. ان کنتم تعلمون چې تاسو پوهیږئ الذين آمنوا ولم يلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن وهم مهتدون. دا جواب دے یا خدا الله طرف نه دے یا د ابراهيم عليه السلام طرف نه. دا ايو الفريقين جواب دے. حدیث کی راضی امام بخاری رحمه الله راوړل دي صحابه کرام چې د آیات واورېدل چا کسان چې ایمان راوړل دي ایمان د ظلم سره نه ګډ وډ کړي د هدایت والا دي. صحابه کرام ډېر خپه شو. هغه ویل چې ظلم خو نفسي ګناه ته وي. نو صحابه ویل چې رسول الله اينا لم تسلم اينا لم يسلم کم یو په من کې سلام نه کیا من خو ټول ګناګاری. نبی سلام ورته ویل تعالی سورۃ لقمان نه درستله ان الشرك لظلم عظیم. شرک په سلام ده ظلم نه مراد شرک ده.
آگا سانچ ایمان راوڑے انہیں دے گڑوڑ کلے ایمان دے شرک سرا دے اس قسم شرک سرا اولائک لهم الامن دے خلق دا پارا آمن دے بچ کے دل دا عذابنا وهم محتدون دے پسم اللہ روان دی وتلک حجتنا داوس تاکید ذکر کئی دا مخانی خبر جہادا ربنا واخلا تر وهم محتدون پورے وز دی پا ملگرتیا کی ولس انبیاء ذکر کئی پا توحید باندی جدی ملگریو وتلک مانا دا مخی آیتنا جی تیر شو حجتنا تا دلیلون دا توحید زمنگو آتینا من دا ورکریو دا آیتنا پو حسر ابراہیم علیہ السلام تعالی قومی پا مقابل دا قوم دا کی نرپو درجاتن منگو چتو در رجلنا من نشاو چلا چیو غاڑو ان ربک حکیم علیم یقنن ستارب چی دے حکمتن والا دے پیدن کے ذات دے ووهبنا له اسحاق وز دنور انبیاء نا دلیل نقلی اشبالی راوڑی طولو کی مقصد دا دے چی دی من پا توحید اللہ اکلکلیو ووهبنا له اسحاق اللہ من بخلے ودتا اسحاق ابراہیم علیہ السلام تا اسحاق علیہ السلام و یعقوبا کلن حدینا منا دے طول تمن ہدایت کلیوا دے طول تمن خودنا کلے ودتا توحید مراد ہدایت نا ہدایت نبوت تے نبوت پا کسب سرنا ملاویگ ونوحا هدینا اللہ نوح علیہ السلام تمن ہدایت کلیوا توحید متخود له من قبلو دے طول نمخ کے ذکر نوح علیہ السلام دا طول نمخ کے دے ومن ذریته و دولادی نوح علیہ السلام داود علیہ السلام تم ہدایت کرے و سلیمان علیہ السلام تم کرے و ایوب علیہ السلام تم کرے و یوسف علیہ السلام تم موسیٰ علیہ السلام تم ہارون علیہ السلام تا وکذالک نجزی المحسنین تقرنگی من قدور کو احسان کون کو تام نیکی کون کو تام وزکریہ من سمد توحید من ورکلے و زکریہ علیہ السلام تا یحیی علیہ السلام تا عیسیٰ علیہ السلام تا الیاس علیہ السلام تا کل من الصالحین دا طولو دنیک عملونا و اسماعیل والیسع من التوحید من خود علیہ اسماعیل علیہ السلام تا والیسع یسع علیہ السلام تا یونس علیہ السلام تا لوط علیہ السلام تا والیسع دی نور تفسیر قرآن و حدیث کی نشتہ دے وکلن فضلنا علی العالمین و دیر طولو تا من قرآن علی ورکلے و مخلوقات باندے ومن آبائهم وذریاتهم منا وهدینا من آبائهم او توحید خود له منگا بعض د پلانانو د دویتا او ذریاتهم او بعض د اولاد د دویتا او اخوانهم او بعض ورونو د دویتا او اشتبینهم من د غور کلی و هدینا رسول من د الى صراط مستقیم لار برابر تام ذالک هدى الله دا توحید چره هدى الله معنا الله دین د هدایت ده ذالک هدى الله معنا دا دین د الله ده یهدی به هدایت کی پر سلام یشاء چر چ غړې من عبادی دخل بندگانو نا ولو اشرکو کچری دې شرکو کو الله وک انبیاء شرکو کو عمل بربادیږي دلیل بری باندې شرک د قبیح گناہ ده چې د نبی عملو ته ټینګيږي ولو اشرکو کچری دې شرکو کو لحبط عنهم خامخا برباد بشه دوی نه ما کان یعملون عمل نو چې دې کلی دي اولئک الذین داوس به فضیلت بیان د انبیاء داغه کسان دی اتینا او چې موږ ورکړل د کتابام الکتابنا کتابنا اتیناهم دلته انزلناه من ویل زکا الله اریو نبی تا کتاب نه نازل کړي بلکې د بل نبی کتاب او تفریح ده او علم د کتاب ورکړل او نبوت مریو ته ورکړل والحكم او بيد دین او النبوت او پیغمبري فیکفر بها دا تعریض ده کو کفر کوي بها دی مسلې د توحید نه حوالای د مکی ولا عرب فقد وکلنا بتا حضرات توفیق ورکړل منګه به حال توحید قوما لیسو بها بکافرین دس قوم تا چې نه دی پاره باندې اس کفر کوونکی اولئک الذین دا نبی توسو خاص حکم ذکر کوي دا کسان دی هداهم الله ہدایت ورکل اللہ دو اتافا بہداہ مقتدی نتو دو ہدایت و بس اتدل کوا قلت ورتوی پیغمبر علیہ سلکم ننغوارم ستاسونا علیہ پبایان دے قرآن بانے اجرن تمزدوری انہو آنے دے دا قرآن اللہ ذکرہ مگر نصیحت دے لفارد عالما نبی و امات تفریح بیان کر لے وما قدر اللہ دیجئے نا پینزم باب دے یہ سلسلورم نمبر آیت پوری